د افغانستان پر ځان بسیاینې زرغون انقلاب څو میاشتې وروسته په کابل کې شروع شي. د افغانستان د زراعت په برخه کې شته ننګونو ته د حل لاره او د زراعت په برخه کې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به د افغاني استادانو په شمول بهرني استادان د حل لاره ولټوي. په دې کنفرانس کې به هدف هم دا دی چې د هیواد دننه او بهر څیړونکي، محققین، متخصصین، استادان په یو چتر لاندې سره راټول شي، کینی او د هیواد د ځان بسیاینې لپاره خپل نظرونه تبادله کړي. یاد کنفرانس به د راتلونکي د لوی میاشتې په 28مه نیټه شروع او د هود د میاشتې تر اولې نیټې پورې به دوام ولري. د کابل پوهنتون او د لوړو زده کړو وزارت په ځانګړې پاملرنې سره د افغانستان پر ځان بسیاینې د زرغون انقلاب لومړی نړیوال کنفرانس به په کابل کې دایر شي چې یاد کنفرانس به 3 ورځې دوام وکړي. په دغه کنفرانس کې به له 10 ډیرو بهرنیو هیوادونو علمي کدرونه شتون ولري. نن د یاد کنفرانس د پیژندلو په غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل د لوړو زده کړو وزارت له لوري د علمي کنفرانسونو او علمي څیړنو لپاره 400 میلیون افغانۍ ځانګړې شوي ترڅو د نورو هیوادونو استادان د افغانستان په علمي کنفرانسونو کې ګډون وکړي. موږ په نورو ټولو کنفرانسونو کې په بیا ځل اعلان کړی دی چې موږ د پسه کال بودیجه کې الحمدلله د 400 میلیونه افغانۍ په کچه د څیړنو، د علمي کنفرانسونو، د علمي موضوعاتو د بررسۍ ورزونې په خاطر بودیجه راکړل شوې ده چې یو اړخ دغه علمي کنفرانسونه دي چې دایري. همدارنګه ډاکټر لطف الله زیاته کړه په دغه کنفرانس کې به د افغاني استادانو ترڅنګ له 10 څخه زیات د نورو هیوادونو استادان ګډون وکړي ترڅو د افغانستان د ځان بسیاینې او خودکفایۍ په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. نو تقریبا تر 10 پورې بهرني استادان به موږ ته راځي د مختلفو هیوادونو نه او دلته به موږ تاسو سره د دې کنفرانس په موده کې ملمانه وي. د موږ تاسو د مرکزي علمي نهادونه به هم ګوري او دغسې چې کومې مسایل. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس صفي الله جوهر وویل د طبیعي سرچینو ساتنه په کرنه کې د اوبو مدیریت، د افغانستان زراعت ته وده او انکشاف، د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول د هغه برخې دي چې په دغه کنفرانس کې به ورته یو ځانګړی پلان جوړیږي او د افغانستان اسلامي امارت ته به د عملي کولو لپاره سپاري. د کنفرانس محورونه زه په مختصر شکل باندې وایم چې د کنفرانس لپاره کوم محورونه ټاکل شوي هغه به ډیر فکر شوی او هغه ټول زراعت په بر کې نیسي. د وچو او نیمه وچو سیمو لپاره پایداري کرنیزې عملیې موږ غواړو چې په دې باندې څیړنې وشي چې افغانستان همدغسې وچ او نیمه وچ اقلیم لري. د دې اقلیم لپاره څه ډول کرنیزې عملیې ترسره شي چې موږ نتیجې ته ورسیږو. دا لومړی ځل دی چې د زراعت په برخه کې د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره نړیوال کنفرانس جوړیږي خو له دې وړاندې هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د هیواد د پرمختګ لپاره ملي کنفرانسونه دایر شوي وو. محمد عمران سرکوټوال، حریت رادیو، کابل.